د پاکستان لوی منافقت افغانستان په لوی لاس د تباهۍ کاندې ته روان دی. له ناپوهو افغانانو څنګه او په کوم رقم استفاده کیږي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. څو ورځې وړاندې پاکستان د سپین بولدک او تورخم لار د کورونا وایرس د مخنیوي له کبله د هر ډول تګ راتګ له امله وتړله، چې په دې توګه ګڼ کسان چې پاکستان ته تللي وو هلته بند پاتې شول. بیا وروسته پاکستان کې د افغانستان سفارت هڅه وکړه چې دوی ته یو څه لار وګوري او بیرته یې هیواد ته راواړوي. په هر حال وروسته پریکړه وشوه چې هغه کسان چې په ویزا او پاسپورټ للي د ورځې زر ته نه بله دروازې راوړي. په هر حال دلته مخکې له دې چې لاره خلاصه شي د ننګرهار والي ښاغلي میاخیل صاحب تورخم کې کمپ جوړ کړ او ویې ویل څوک چې راوړي دلته به کرنتین کیږي. په هر حال پرون زر نفره راواوښتل او دې کمپ ته انتقال شول. وروسته په والي باندې له بېلابېلو لارو سخت فشار واچول شو. چارواکو، عامو خلکو او خصوصا د یو جاهل خبریال راپور چې هلته یو وطن کې ماشوم ته مایک وړاندې کړ او تابوت ته اشاره وکړه. په دې تابوت کې څه دي؟ ماشوم په غريو نیولي، یتیمانه، سپېره، غمزفلې وړه ژبه وویل په دې کې زما مړه مور ده او نور یې په چیغو شروع وکړه. خبره په ژړا بدله شوه. و جاهله خبریاله ته نه پوهېږي چې تابوت کې څه وي، ولې تابوت کې ناوې وي، تابوت کې ډالر وي. له دې راپوره هم ځینې استفاده وکړه، د خلکو احساسات یې راوپارول او په یو مخ له بېلابېلو لارو ګڼ فشارونه وارد شول چې په دې سره کرنتین سر وخوړ. خو بیا هم دا کسان یو څه ماینه شول او له هغه وروسته رخصت شول. خو نن په تورخم کې زرګونه کسان له ماینې پرته په خپل سر هیواد ته راستانه شول. د دغه زرګونو مسافرو دواړو طرفو ته نه پاسپورټ کتر شوی او نه هم د کورونا د نښو په اړه روغتیایي کتنه شوې ده او حتی هغه تلاشي هم نه ده شوې. د تورخم ښاروال زیارمل افغان وایي چې نن پاکستان زرګونه مسافر په یو وار را پرېښودل. هغه وایي موږ پرون دا پیشبیني درلوده چې پاکستانی اړخ به نن ورځ په زرګونو مسافرین په یو ځل را پرېږدي او قصدن به زموږ دا پروسه ننګوي. ښاروال د کرنتین په پروسه کې نرمښت د دې لامل بولي. په هر حال له پاکستانه خو موږ د انسانیت تمه نه لرو او داسې چې وکړل قصدن یې وکړل، ځکه پرته له خروج او دخول او پاسپورټه یې زرګونه خلک راخوشي کړل. اما زموږ هغه افغانانو ته چې پاکستان ته تګ راتګ لري ولې دا کار کوئ؟ ولې دواړه غاړې خورئ؟ که په پاکستان مین یاست او خوند درکوي لطفا هم هلته پاتې شئ او ټول عمر دلته مه راځئ. او که افغانستان غواړئ نو بیا د افغانستان په امکاناتو قناعت وکړئ. دا څه معنا لري؟ ډاکټر ته ځم او کار لرم ولې دلته ډاکټران نشته؟ یا چې موږ دلته اوسېږو پاکستان ته نه ځو نه مریضان کیږو؟ هر وخت پاکستان له تاسو استفاده کړې. دلته که ترهګر راوړي کله بمونو ډکې موټرې لامل یې تاسو یئ. ښه دا نن چې څومره کسان راواوښتل دې کې به څومره ترهګر وي، څومره به د کورونا مریضان وي. اوس تاسو د 120,000 نفرو سرتنبګي او جهالت بیه به 15 میلیونه افغانان پرې کوي. د خلکو سرتنبګي او جهالت ته چې سړی وګوري د پکتیا والي ملامت نه و چې د تدابیرو پر ځای هدیره ورته بیلوله. زموږ هیواد چې نه جوړېږي د داسې خلکو له لاسه نه جوړېږي. خدای دې اوس موږ تاسې ساتي. خو اټکل دا دی چې دې ورځو کې به د کورونا د مثبتو پیښو شمېر بېساری زیات شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ او په دغه برخه کې څوک ملامت بولئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.